أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمون دریم سبق او دریمه تختی ده د نورانی قاعده چې دا دریمه تختی په بیان د حروف مقطعاتو کې ده. په دې دریمه تختی کې به بعضې هغه حروف ذکر کیږي چې هغه د بعضې صورتونو په ابتدا کې، په اول کې، په شروع کې راغلي دي. نو دغه الفاظ او دغه حروف چې دلته په صحیح طریقې سره یاد کړو، نو هلته به بیا څه مشکلات نه وي. نو دا حروف په یادول پکار دي. نو د دې تلفظ څنګه دی؟ تلفظ به ووایو الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ها یا عین صاد، طه طاسیم میم، طاسین، یاسین، صاد، حامیم، حامیم، عین سین قاف، قاف